ښځه او خاوند په خپلو کې روان وي او ستاسو خواهش وي چې دا دوباره په خپلو کې جوړ شي، د هغې دپاره درته یو وظیفه درته ښیمه. د سورې توبې یو آیات دی، د هغې وظیفه درته ښیمه. او دا وظیفه چې کله تاسو شروع وکړئ، هر څنګه خطرناک روانې دې ولې نه وي، ناراستیا دې ولې نه وي، رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره د یو بل نه راضي کړي او داسې به د یو بل نه راضي شي چې د یو بل نه بیا زاریږي، قربانېږي. داسې مینه او محبت به رب العالمین نصیب کړي. د ښځې او خاوند نه علاوه یو بل کس دی او د هغه په زړه کې دا خواهش دی چې یاره زما سره د خلکه مینه کوي. لکه بعضې خلک وایي نه را باندې څوک اعتماد کوي، نه را سره څوک مینه کوي، نه را سره څوک د قدر او د عزت په نظر باندې ګوري. هغه رونه او هغه خویندې خو که دا وظیفه شروع وکړي، انشاءالله هغوی ته به رب العالمین یو ډېر لوی مقام او یو ډېره لویه مرتبه ورکړي. محترمو، الله تعالی انسان پیدا کړی دی او په انسان کې رب العالمین د محبت دغه ماده یې ښودې ده. دا رب العالمین په هر انسان کې ښودې ده او دا فطري طور باندې د یو انسان زړه بل انسان ته میله کېږي. دې وجې نه کله چې د چا زړه بل کس ته میله شي، نو هغه بیا د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شي، ولې د چا زړه ښه وي او د چا زړه ښه نه وي. لیکن نن چې دا کومه وظیفه درته ښیمه، که دا وظیفه په دغه غرض سره راونیسئ، نو انشاءالله الله جل شانه به تاسو ته یو قسم لا محبت، مقبولیت او مینه درکړي. د دې وظیفې نه پس به هر څوک د ستاسو سره د زړه نه مینه کوي، هر چا باندې به خوږ لګي او د هر طرف نه به تاته سلامونه وي. اوس که چېرته کې ښځه او خاوند دي او موږ غواړو چې د دې دواړو دی په خپل منځ کې اتفاق راشي، اختلافات ته ختم شي. کله کله ښځې او خاوند په خپل منځ کې اختلافات راشي، دې وجې نه د دوی دا کور بیا نه جوړیږي او هغوی د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. اوس د ستاسو دا خواهش دی چې د دې ښځې او خاوند دا کور دوباره جوړ شي او د دوی په خپل منځ کې مینه او محبت پیدا شي. نه د هغې دپاره دا کومه وظیفه چې درته ښیم، دا وظیفه د هغې دپاره شروع وکړئ، یې هغوی ته وښیئ چې هغوی یې شروع کړي. انشاءالله چې داسې مینه او محبت به رب العالمین په زړونو کې واچوي چې بیا به تر د عمر پورې د یو بل نه جدا نه شي. دې نه علاوه دا خو د ښځې خاوند دپاره دی. یو انسان دی، هغه څوک یې خوښ دی او جایز مینه ورسره کوي، یعنې په دې غرض باندې ورسره مینه کوي چې زه به د هغه سره نکاح کوم یا به د هغې سره نکاح کوم. د نکاح د حصول دپاره که دا وظیفه راونیسي او خالص د الله رضا دپاره راونیسي، جایز مقصد دی وي، نو رب العالمین به دې په هغه مقصد کې کامیاب کړي. یعنې که تا سره یو انسان مینه نه کوي، نو د دې وظیفې په برکت باندې به هغه انسان په تا باندې مهربانه شي او د ستا سره به فطري او قدرتي طور سره مینه پیدا شي. یا دوه دشمنان دي او موږ ډېر زیات کوشش وکړو، لیکن د هغې دشمنانو په خپل منځ کې روغه نه کېږي. که یو انسان راضي کړو نو بل ناراضه وي، بل راضي کړو بل ناراضه وي. دې چې کوم شرایط وایي هغه بل نه مني، بل چې کوم شرایط وایي هغه دې نه مني. یا موږ دیم راضي کړو او هغه بل دشمن، دواړه دشمنان راضي کړو، لیکن په دې منځ کې غماز ګرځي، یو کس ګرځي او هغه دا خبره خوښه نه ګڼي چې د دوی د دوباره صلحه وشي، د دوی د دوباره روغه وشي. نو موږ وله روغه کوو او هغه راله بیا روغه خرابوي. د دې غرض دپاره چې دغه دوه دشمنان دا د په خپلو کې دوستان جوړ شي، د یو بل خواږه دوستان جوړ شي او داسې خواږه دوستان چې د یو بل نه زاریږي، قربانېږي. د هغې دپاره هم که دا وظیفه وله تاسو راونیسئ، انشاءالله د هغوی دشمني به رب العالمین په دوستۍ باندې بدله کړي. د محترمو د محبت حاصلولو دپاره په دې وظیفې کې یو ډېر لوی پاور پروت دی. نو راځئ دا وظیفه درته ښیمه او بیا د دې وظیفې کولو طریقه هم درته ښیمه. د ټولو اول ښه خبره خو دا ده چې هغه کس په خپله دا وظیفه وکړي، کوم کس په زړه کې چې خواهش شي چې زما سره دی دا خلکه مینه شروع کړي، نو هغه کس په خپله باندې دا وظیفه کوي.
یا ته د چا سره مینه کې خو ستا سره نه کوي نو هغه دې په خپله شروع کړي. یا ښځه او خاوند په خپلو کې روان شوي دي ښځه او خاوند، یا خاوند روان دی ښځه راضي ده، یا ښځه روانه ده خاوند راضي دی. نو کوم کس چې راضي وي او هغه وایي چې زما نه د ښځه راضي شي یا زما نه د خاوند راضي شي، نو کوم کس چې راضي وي نو هغه دا وظیفه شروع وکړي. انشاءالله هغه ناراضه انسان به رب العالمین د ستن راضي کړي او څومره ګیلې شکوې چې وي هغه تمام ګیلې شکوې به د هغه ختمې شي. نو او که دغې کسانو نشوه کولی هغوی ته د دې وظیفې رسول هغه مشکل و، نو بیا ولا بل کس خو هم کولی شي دا وظیفه، لیکن د هغې طریقه لږه جدا ده. هغه طریقه به درته ښیم. مخکې تاسو به د نیمې شپې راپاسې، د نیمې شپې به اودس چهاردامو کې 2 رکعته به د تهجد نفل منځو کې، او د هغې نه پس به 3 کرته د سورې توبه آیات نمبر 110 دغه آیات مبارک به ووایې: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظیم. دغه آیات مبارک به 3 ځله ووایې او بیا به په تصور کې د خپل محبوب یا د محبوبې طرف ته شف وکې یا به کف وکې، او بیا به لاس پورته کې او الله جل شانه نه به سوال وکړي یا الله د پلانکي انسان زړه زما طرف ته مایله کړي. نو که چېرته خاوند د ښځه ناراضه وي نو یا الله د دې د زړه ماته مایله کړي، یا د ښځې نه خاوند ناراضه دی نو ښځه دا سوال وکړي یا الله د دې خاوند د زړه ما طرف ته مایله کړي. انشاءالله د هغوی اختلافات به رب العالمین ختم کړي، اتفاق به نصیب شي. او یا یو عام کس دی هغه د یو جنۍ سره د نکاح اراده ده او دی وایي چې هغه خو هم زما سره مینه شروع وکړي، نو دا دې خو هم په تصور کې هغې طرف ته شف کوي او بیا د لاس اوچتوي یا الله د دغې جنۍ زړه زما طرف ته مایله کوي، یا الله د دې نکاح زما سره وکړي. یا یو جنۍ ده د یو هلک سره مینه کوي جایز او د نکاح خواهشه دی، نو هغه دې خو همدغه عمل وکړي چې کومه طریقه مې ورته وښوده او بیا دې د هغې نه پس الله جل شانه ته لاس ورته کړي، یا الله د دې هلک د زړه زما طرف ته مایله کړي، یا الله د ده واده زما سره وکړي. نو دغه رنګې د جایز مینې دپاره که دا وظیفه راونیسي نو یقینا چې ډېر ښه کافي اثر کړي. نو محترمو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله او د هغې نه پس د دې سرې یو خبر رانه پاتې شوله. دې سرې به تاسو د یا ودودو وظیفه کوئ، یا ودودو په کثرت سره کوئ، په ناسته ملاسته ولاړه هر حالت کې چې ستاسو خولې باندې یا ودودو وظیفه شروع وي انشاءالله زر تر زره به ته وګورئ که په چا کې هر څومره غرور وي، هر څومره تکبر وي، هر څومره لویي وي، د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین هغه ټول غرور، تکبر او تمامه لویي به رب العالمین ماته کړي او د ستا سره به بالکل داسې شي چې د ستا به د وینې دوست به بالکل جوړ شي. نو محترم یو ډېره زبردسته وظیفه ده، بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ، د دې وظیفې نه تاسو جایز پیدا بالکل اخیستی شئ.